نن راځو په کینګ ماسټر باندې خبرې کوو چې په کینګ ماسټر کې څه کېږي او څه دپاره استعمالېږي. کینګ ماسټر ډېرې ویډیوګانې پکې جوړېږي، ډېر ښه ډیزاینینګ پکې کېږي د ویډیوګانو دپاره. که هغه یوټیوب دپاره ویډیو جوړوي، که د فیسبوک دپاره ویډیو جوړوي، که د ټیک ټاک دپاره ویډیو جوړوي، ډېر ښه ایپس دی دا د موبایل دپاره. راځو ګورو چې په دې کې څنګه ویډیوګانې جوړېږي. زو په دې اپشن باندې کلیک کوو. په دې کې موږ سره سایزونه دي د ټیک ټاک دپاره، یوټیوب دپاره. څنګه سایز چې ستا خوښ وي همغسې سایز سلیکټ کوو. موږ د یوټیوب دا اپشن سلیکټ کوو او زو نیکسټ ووو. دلته راځو دا اپشن دې نه موږ دا ډایرکټ ځي، کوم یا تصویر کوم ویډیو سلیکټ کړې دیز نه کېږو، دا موږ کراس علاموو. دلته موږ سره 15 اپشنه دي. کوم چې دا سوک نشان دی دا کیمره ده، د موبایل نه کیمره تصویر اخیستل کېږي ډایرکټ د فون، او ویډیوګانې هم شته دی. د دې اپس خپل موږ سره تصویران دلته پراته دي. څنګه ډیزاین تصویر غواړئ هغه هم دلته پروت دي په دې فوټو کې. دې نه بیک کېږو زو ویډیو ته. دا همغه د دې اپس خپل ویډیوګانې دي. دې نه ځو خپل فون ته. څنګه تصویر غواړئ، که غواړئ تصویران وګورئ، تصویران سلیکټ کړئ، کوم تصویر نه دا تصویر به وټول به تصویران شي. که چېرې غواړئ ویډیو وګورئ پکې نو په اسانه به تاسو دلته میلاویږي. دا زما د موبایل فولډرې دي. څنګه تصویر څنګه ویډیو بیا ته غواړئ دې نه سلیکټ کېږي. زو موږ اول یو تصویر راخلو چې په هغه باندې موږ ویډیو جوړه کړو. څنګه ویډیو جوړېږي دې کې دلته راځو دې اپشن ته. دلته موږ سره یو تصویر دی، دا تصویر موږ ته فول ښیي. د سره به موږ څه کوو، دا به موږ داسې لږ غټ کړو. دلته به راشو دا اپشن چې دی دا منځ کې دا اپشن به ووو، دا به دواړه سره یو ځای کړو. بیا به هغې نه پس دا په زومینګ په ګوتو باندې دغه کړو، داسې برابر به شي. خپل سایز ته څومره سایز کې راولي یا زوم کې مقصد کوم ځای لکه څومره سایز چې ته راولې هماغومره سایز راځي. دغومره سایز به زویم بس وي. که خوښ دې نه وي بیا دلته لاړ شه، بیا یې برابر کړه. دا به ټیک مار به کړو. اوس به راشو د تصویر سایز د دې نه غټېږي، که څومره غټې څومره وړوکی کېږي ستا خوښ هغه. که چېرته غواړې تصویر لږ د بیکګراونډ لږ تور دی نو موږ یې نه تورو، دغسې لږ سپین ښه دی. ټیک مار کوو. اوس دلته راځو موږ سره دلته د په دې اپشن کې موږ سره 15 اپشنه دي. ټیکس دی او سټیکرې دي، میډیا ده. کوم یو چې ته غواړې موږ په دې باندې راځي افیکټ باندې راځو، دې باندې سلیکټ کوو. اوس دلته ګورو کوم یو اپشن غواړې د ډیزاین دپاره. تا سره په موبایل کې کوم اپشن وي هغه هم کار کوي او د دې ځینې هم راغستی شو. زو دلته ورځو څنګه ډیزاین ته غواړې. زه ګورو د زه تصویر ته دې نه یو خپل یو تصویر سلیکټ کوم، د ډیزاین د دغه برابرو. ګورئ چې څنګه طریقه باندې کېږي. دا دې باندې ګوته ږدو داسې غټېږي. څومره چې ته وغواړې هماغومره کېږي. راځو موږ ته دلته د څلورم نمبر اپشن د چابي په شان دی، دا موږ کلیک کوو. ګورئ چې څه کوو موږ داسې مخکې ځو ورو ورو دا داسې ښکته کوو. دا ځو داسې هلته به تصویر خوځې، دلته به لاندې دا سور کوم اپشن چې دی سره لیکل ښه دا به داسې بیا به هلته ته هلته تور تصویر چې دی دا به ورو ورو داسې راښکته کړې. داسې ځو
هر رقم اپشن دی کې اکثر هغه د ماکر قلم ورسره وي او زی راځي هغه د نت نه ډاونلوډ کېږي چې ډاونلوډ کې همغسې هم ښه راځي دا تاسو ته طریقه درښیمه نورې ویډیوګانې به انشاءالله سټپ بای سټپ په دې کې کار کوو مونږ ساوند په سلیکټ کې دي دا راشي د اپشن ته دي کې د خپل دي ټیک مار دا کراس علامه وو دلته دي لرازو خو دا بلک سخت تاسو دي نه ډایرکټ د فون خپل ګورو موږ سره ګورو دلته شته دی مثلا زما پیغام کوم یو سلیکټ کې sama saya dalam video نور هم کې څنګه ډیزاینینګ چې ته غواړې هماغسې پکې کېږي دلته راځو ګوره دې نه مونږ یو د اپشن سلیکټ کوو تاسې طریقه درښیم څنګه کېږي همدې ته راځو دا ته ګوره دا به سلیکټ وي اخر ته بیا راولو کله چې تصویر مکمل شي موږ سره مونږ دلته راځو دې اپشن ته ګورئ دلته به راشي دلته د سکرین چې دی دا به وي دا به اوکې کې اوس ورته ګورئ دغسې سټپ بای سټپ به ځو انشاءالله بله ویډیو کې به انشاءالله دې کې نور کار کوو چې دا نور اپشن څه